په مرګ دې نه مرې جانان خوږ دی والی و بیمار دې نه مرې پنځه نه ما دا ګانا کړې ده لا تر اوسه پر دا ګانې کوم زه ما نواب نه ده خفه شوی او نه حکومت نه خفه شوی ده خو صرف ګیله راځي چې د دومره د خلکو ته کورونه ورله ته یوه کوټګۍ به دې ماله جوړه کړې چې دا خو د پاکستان ما ته کوټه راکړې ده دا ګیله راځي نور ماله ګیله نه راځي روټۍ خدای راکوي شکر الله دې رضا چې پنځه وخته لمونځ کوو حج ته لاړ حج مې کړی ده خو بس دې اوس بوډاګان شو بیا الله ناراضي ډېر شکریه ادا کوم چې اواز مې هغه شانته ده فرانس لندن جرمني امریکا افغانستان عراق کابل نه یو بل څه بولي دغه ته لاړی په خپل عزت مې ګانا کړې په خپل عزت راغلی تیاره کې واډونه ډېر دومره واډونو ته بیا اوس په کمرې کې وال چې څومره واډونه دي زه نه خو مې لال ته ایښي دي پېښور کې په کور کې چا کره مې ایښي دي بکسه ډکې دي دا واډونه خو خوشحاله یم داسې نه چې زه خفه یم هرګز چې سړی اوس منده کېږي حکومت ته او د کوم چا سره مو خوارۍ کړې قربانیانې مو کړې دا خو دې څه وایي که نه چې دې ته اوس څه ورکوه دې په مشکله راغلی ورباندې دا جنګ مو کړی دا وګوره دا مخ مې ګوره دا بچي مې شپږ واړه خوږ شوي وو اته درخواست ما ورکړل اسلام آباد نه ما راوړه اسلام آباد چې منظور یې سوای چې پېښور ته چېرل یې نشته ولې څه ګناه مو کړې چې نشته چې نه کړې ده ناستې اوس الله سره ته ناستې اوس دا تانبان ورته کړي کور مې خرڅ کړ خلکو ورته مو ورکړ واورکړ دا ټینټو کې ناست دا ګوره دا ته وګوره ته په خپله ته کسې نور زه څه وکړم دې اوس هر څه راووتلو بیماري را دا بچي مې کچې ته دوکړه باجه وغیره بوډ کړ ناستې زه په انټرویانو ستړي شولو پرته شتلو بس دا خو تا او ما خو زیتي متار چې زه انټرویانې نه کوم نه په انټرویانو کې څه راځي و خلکو کې بس ختم شي به تا ته راځي تا ته تور سر مې سپین شو چې انټرویو مال ماته نه وي چې در واخله تا ته بجټ راکړه دا واله د پښتانه په ما دومره ګران دي دومره عزت قدر یې کوم لکه خپل زوی ورور دا عوام من غریب ده عوام نه شوی چې دا غونډه جوړه شي چې دا غونډه زرڅانګې ته یو کور والي کېږي که نه کېږي پتا نه کوي په عوام نه کوي څه وکړو بوډۍ به ځوانه شوم چې کور لکې خپل ځای ته جوړ کړي دواګانې به څومره کوم ورته مر خو شته مر خو بار سړی خو دا 1000 روپۍ خو به سکو خو دا افسوس لري چې مړ شو بیا وایي چې زرڅانګه مړه شوه بیا قدر ځان ته وروسته زیات پلانکی اواز ښه اواز و اوس یې نه ګوري چې مړ شي بیا وایي جینۍ ښه اواز و اوس یې څوک نه پېژني اوس یې ښه اواز و خو تاسو کوښښ وکړه که نه چې موږ ته اوس راکړه چې مر خو سه مر خو به خو دا خلک ما ته راځي زرڅانګه په تامبو کې مړه شوه په مرګ دې نه مرې جانان خوږ دی والی و بیمار دې نه مرې والی یا چې پوښتنې لا وه زه نه وایې